خیر ورو رسیدو دا ټایم مونږه ګینټاګر ته او بدلته ورته لږ شارټس وغیره ښایو بیا ځو هلا 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 رشتواري شاه سوار راغلی انټرویو ریکارډ کوي دلته کې ګینټاګر سره بالکل نږدې لګیا دی السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ او جوړ ګرانو کوتونکو نن څلورمه روزه ده د خیر سره دا ټایم خیبر بازار ته راغلو دلته موږ گاډي پارک کو او زما خواږه مرګري ولاړ دي السلام علیکم خی جوړې السلام علیکم السلام علیکم ډیر ټایم بعد ملو شو یار ډیر ټایم بعد سید ولی شاه څنګه خی جوړې برابرې کابل کې ولاړ دي بس ورزو مبارک شه بوټان دی مبارک شه الکه مبارک شه یار او شاپینګ شو ها ماشاءالله زه مبارک شه اختر والا خیر سره ورزو خیبر بازار ته کابل گیټ باندې پوهه چې ورنونو ټول مرګري دا ویډیو ګوري رش ډیر زیاتو بایک ما الته پارک کو او دلته زموږ ملګری د خیر سره روان دي را پسې پروسیدو دا کابل گیټ ته او دنه ورزو او ان شاء الله ټول بازار به ورته خایو اصلورو مې روجي بازار او دنه چې نن وزو کې سخانه بازار کې وګرځو به ګنټاګر ته زو د خیره ټول مرګري ګوري هو دا ټیم مونږ رانن وته خیبر بازار ته بالکل کابل گیټ سره نږدې دلته دا دکان دی جان فالودا او مونږ دلته کې دیزنه سٹارټ واخستو دا ولاګ سٹارټ هم دیزنه واخستو دا خیره مخکې بزو چې څه شارټس راځي او موږ تاسو سره ان شاء الله تعالی شیر کوو نیم کیلو په 300 په یو نیم سره الکه دې کې څومره کیر دی دی بغانه کې تقریبا 43 کیلو به 43 کیلو څنګه یې خی برابر شکر الله فضل ته جزاک الله خوشاله اوسه کم ځای افغانستان ته افغانستان مینوال ګوري خا ټیم جزاک الله خوشاله اوسه ثانک یو ډیر مزه کوي ثانک یو چاول ملاویږي دلته ځای کا چاول وګورئ د خیر سره مخ کې روان یو دلته چټنی جوړه دلته راځي چولې خرڅې دلته کې سلام علیکم خی جوړې برابر یې مخ کې زو د سره چاولې د خیره خی برابر یې د سره همدار یې مرابره څنګه لکه خی څنګه یې کیلو چاټ کې څنګه یې کیلو 500 روپے اوکے جزاک الله خوشاله اوسې مهرباني تیاری مخامخ وګوري ښه زبردست څنګه لکه خی جوړي ته څنګه یې لوړګي یې ماشاءالله ها چټنی دا زه ورته خیمو دي خلکو ته خیم ښا چټنی ورته خیم قربان ابراهیم بھائی را سره ولاړ دی او دلته کې خیبر بازار کې دی د چټنی خرڅي ډیره زبردست را نو تاسو ته خیم تاسو کله هم خیبر بازار ته راشئ یو ځل ضرور ځان سره یو سي کم ځای کې په یوټیوب باندې سبسکرایب کنه حماد بلاګ حماد ورکاو بس حماد کوم ورکاو څه یا فیسبوک نه استعمال ها او واتساپ ته بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو اول تاسو ډیره شکریا ادا کوم زمون خپل راغلی الله دې تاسو قدر دې کسی مختلف شي نه چولې تازه ټماټر دې متکری نه دا نور دا وتی نیوی دي دسه انارزانه دا املی دا تور مرچ دي ځانم دې پکې خدا نور دسه وغیرہ میرا بسوط دې خیر 4 4.5 من واو دې یو شاټ واله
خیره مخکې روان یو چټني تاسو وکړه اوس مخکې بازار درته نور ښایو ښه داسې ګنټهګر سیټ ته ځو لږ ګنټهګر پکې راکاږو چې ګنټهګر هم وګورو ګنټهګر ته مونږ روان یو او دلته د کجورو سټال لګېدلي دا وګورئ سټال خیره مازدیګر د مونځ ټایم دی مونځ کوو بیا هغې نه بعد ځو ګنټهګر ته سټرابري څنګه ده سره کلر کې ده سور خو تم یې ټول سور سوري ښایي لاس والا سټرابري هم سره ده ماشاءالله ماشاءالله ای وګورئ ښه او یو مې نه وایي ماړه وخورم شو ګنټهګر بازار ته دلته کې به ډایرکټ مونږ سټرابري ځان له واخېسته زما ورته زړو شو دا افطارې نه بعد بیا خورو انشاءالله نه جزاک الله دا والا بس خوشحال اوسئ الله په امان خوشحال اوسئ مهرباني زو مخکې به ځان رسو د خیره نه والا هلا هلا رشتې والې خیره رو رسېدو دا ټایم مونږ ګنټهګر ته او به دلته ورته لږ شارټس وغیره ښایو بیا ځو شاه سوار راغلی انټرویو ریکارډ کوي دلته کې ګنټهګر سره بالکل نږدې لګیا دی الله अंकल जी कैसे हो ठीक हो अल्लाह का शुक्र है हाय 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 خیلی جوړ یې الحمدلله الله فضل جزاک الله خوشحاله اوسئ مهرباني عزتمن شئ ها خوشحاله اوسئ جزاک الله مهرباني زیات رش دی یار ګنټهګر سره مکمل رش دی مکمل ډیټا دی صبر ښه ماشاءالله حاجي صاحب ستاسو بل ځای کې برانچ ماچ شته فواره چوک کې دی ضرور انشاءالله انشاءالله ضرور ګنټهګر مشهوره باټا کیر والا او دغه دا ډرای فروټ خپل پته لګي څومره ګرانه دا ډرای فروټ ای د خیر سره واپس ځو ګنټهګر نه وروتو رش ډېر زیات او اوس ځو واپس 1 hour later ډېره زیاته مننه او سپورټ کولو هم ډېره زیاته مننه نن تقریبا 4 ولاګه کمپلیټ شو د رمضان او تاسو په مینه ګورئ ښه دغه رنګې سپورټ کوئ چې مونږ کې لږه انرژي زیاته راځي او مونږ ولاګ جوړو چینل سبسکرایب کړئ د نیکسټ ولاګ انتظار کوئ انشاءالله